ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة آیت نمبر 238. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. دې آیتونو ربط او مناسبت لمخی آیتونو سره او شأن نزول. مخی آیتونو کې موږ تاسو ویل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق تانه تپوس کوي د شهر الحرام د حرمت کې میاشتو. په دې شرعي میاشتو کې دا 12 شرعي میاشتې دي: محرم، سفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. دا 12 میاشتې. په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا د حرمت دي. حرمت دا مطلب په دې کې جګړه کول، قتل و قتال کول دا په ابتدا د اسلام کې دا حرام وو. بیا وروسته بیرته جائز شو، هغه به بیا په خپل ځای کې وایو. دا 3 میاشتې پرله پسې دي، یو په بل پسې دي، چې هغه ذی القعده، ذی الحجه او محرم. او یوه میاشت له دې نه بیله ده چې هغه رجب ده. په دې میاشتو کې قتال حرام وو. نو موږ تاسو ویلي وو چې نبی علیه الصلاة والسلام د مجاهدینو یو جماعت ولېږل. عبدالله ابن جحش د دې مشر وو. دا د جمادى الثاني آخري تاریخ وو، د رجب اول تاریخ وو. د صحابه ورته معلوم نه وله چې رجب میاشت داخله شوي. د دوی خیال وو چې دا د جمادى الثاني آخري تاریخ ده. د کافرانو له یو جماعت دستې سره مخ شو، په هغې حمله وکړه. په هغې کې یو کافر مړ کړو، الحضرمي په نامو. دلته مشرکانو قصې شروع کړې چې دا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ځان ته مؤمنان وایي، د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځان ته روان وایي. او دلته په اشهر الحرم کې د حرمت په میاشت کې د قتل و قتال کوي. دا اعتراضات شروع کړو. د هغې اعتراضاتو په جواب کې مخکني آیاتونه نازل شو. پرون هم دا بیان وکړو. دلته بیا د صحابه هم یو بیان وغوښتل، دا کومو چې دا کافر مړ کړی و، د عبدالله ابن جحش او د دوی انډیوالانو. هغوی یا رسول الله دا د موږ جهاد به نو څنګه سوی؟ موږ خو خطا شو، دا کافر په خطایي کې رانه مړ شو، د حرام په میاشتو کې، د رجب په میاشت کې. د موږ دا جهاد به څنګه سوی؟ دا عبادت به هم څنګه وي؟ د موږ دا جهاد به نو حبت وي، ضایع به وي. الله تعالی دا آیتونه نازل کړو چې د عبدالله ابن جحش او د دوی ملګرو د الله تعالی په لار کې هجرت کړی، په الله تعالی ایمان راوړی، او دوی د الله تعالی د رضا طالبین ول. دوی د الله د رضا په خاطر باندې یو کار کړی ده. د دې ثوابونه به الله تعالی نه ضایع کوي. نو دا د هغه صحابه وو چې هلچانه هغه کافر مړ شوی ولو د رجب په میاشت کې، او دوی پوه شوي نه ول. د هغو د تپوس په جواب کې دا آیتونه نازل شول: ان الذين یقینا هغه کسان آمنو کومو چې ایمان راوړی، عبدالله ابن جحش او د ده انډیوالان، والذین هاجروا او کومو چې د الله تعالی په لار کې هجرت کړی، ترک الوطن کړی، خپل وطن پرېښودلی ده، له مکې مکرمې نه تللي دي مدینې منورې ته. عبدالله ابن جحش او د ده ملګري دا ټول مهاجرین ول. وجاهدوا او کوم کسان چې جهادونه کوي فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې، اولئک یرجون رحمت الله، اولئک دغه کسان چې دي یرجون دوی تمنا لري، دوی آرزو لري، دوی امید لري رحمت الله د الله تعالی د رحمت، د الله تعالی د احساناتو.
والله غفور رحیم او الله تعالی چې د غفور بخونکی ده رحیم مهربانه دی. نو له دوی نه چې کومه خطایي شوې ده د رجب په میاشت کې له دوی نه قتال شوی ده د دې به الله تعالی دوی ته مغفرت کوي او الله تعالی ډېر رحم والا ده. مسلمان چې خطا سي مجاهد چې خطا سي یو مهاجر د الله تعالی د لارې یو مجاهد که هغه په یوه معامله کې خطا شي او دی په خپله خطایي باندې توبه ګار شي الله به دوی ته معافي کوي. دا خلاص. یسألونک عن الخمر والمیسر. موږ تاسو ویلو چې په دې سورت بقره کې الله تعالی د احکاماتو بیان کوي. مخکې د انفاق بیان وشو. صحابه و تپوس کړو یا رسول الله موږ به کوم مالونه د الله په لار کې خرچه کوو. له هغې نه وړاندې د روژې حکم بیان شو، د وصیت حکم بیان، د قصاص ډېر احکامات بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د شرابو او د قمار جواری د دې دواړو حکم بیانېږي. یسألونک عن الخمر. تپوس کوي له تانه دا صحابه کرام ای رسول الله له تانه تپوس کوي عن الخمر له حکم د خمرونه له حکم د شرابونه. خمر دا شراب ته وایي، دا مونږ تاسې ورته شراب وایي. په عربي کې دې ته خمر وایي. اصلا په عربي کې دا خمر چې ده دا پردې ته وایي، پټولو ته وایي. لکه خمار، دا خمار د زنانه ټیکري ته وایي، ځکه زنانه هم په هغې کې سر پټ کي. او خمیره کورونو کې نه وي، ماښام ماسخوتن چې روټۍ پخه کړي یو څو وړو وساتي، هغه بیا سبایي په نورو وړو باندې ګډوي چې هغه پې باندې جوړ شي، هغې ته خمیره وایي، خمیر مایه. هغې ته هم ځکه خمیره وایي چې هغه بېګا پټ کي، سبایي بیا په نورو باندې ګډوي. دا خمره یا خمیرو دا پټولو ته وایي. شرابو ته ولې خمر وایي؟ شرابو ته وایي ځکه خمر وایي دا د سړي په عقل باندې پرده راولي. دا د ډېرو بدو څیزونو تمیز موږ تاسې په عقل کوو. کله چې په عقل پرده راسي بیا د ښو د بد تمیز ختم شي. له دې وجې نه شرابو ته خمر وایي چې دا د انسان په عقل باندې پرده راولي، د انسان له عقل نه د ښو او د بدو تمیز دا ختم کی. یسألونک لتانه تپوس کوي دا صحابه کرام عن الخمر د شرابو والمیسر او د میسر. میسر دا مصدر میمی ده له یسر نه، دا میم پکې زیات ده. یسر په اصل کې آسانتیا ته وایي. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یقینا سختی سره آسانی وي، سختی سره آسانی وي. یسر میسر دا آسانتیا ته وایي. قمار او جواری دې ته ولې آسانتیا وایي؟ دې ته ځکه میسر وایي چې دا قمار او جواری کې هم پیسې په آسانه ګټل کېږي. نور مزدوران خواران تر بیګا پوري خواري وکړي، مزدوري وکړي، چېرته 500 زر 2000 داسې روپۍ وګټي. او قمارباز جواریګر هغه به چېرته ناست وي، چېرته ټي وي ته کرکټ ته سیل کوي، چېرته فوټبال میچ وي، چېرته بل د چرګانو مقابله وي، بس کوم کرکټر به وګټي. دا ځل به څو چکي وکړي، څو رنزه به وکړي، کوم چرګ به وګټي، کوم ټیم به وګټي، فوټبال والا، والیبال والا، یا سپیان په جنګ اچولي کوم سپی به وګټي. ایه وایي دا سپی به وګټي، بل وایي نه دا بلې ګټي. ښه ووایه په څو، بس که دې وګټل ته به 50,000 راکوي، که دې زه به 50,000. هغه خو یو خو یې وګټي که نه، بس 50,000 ځینې واخلي. بل ټوله ورځ مزدوري خواري وکړه، 2000 یې وګټلې، څه ډېر زور وباسي مزدور. او د جای په جای په 2 خبرو کې 50,000 وګټلې. دې ته جواري ته میسر وایي، قمار وایي، ځکه په اساني یې ګټي. یا همداسې د کرکټ لوبه وي، د بل میچ وي، بل میچ وي، دا ټول جواري کې راځي. هغه هم هلته په لوبو باندې لګیا یې ټیم او د لمانځو د عبادت کې مې خراب کړی. دا دلته ناست کسان هغه په دغې باندې ځان تباه. دا دلته ورته شرطونه لګوي یو په بل، دا به ګټي هغه به ګټي، که دې وګټل ته به دونه راکوي، که هغه وګټل ته به دونه راکوي. دا ټول جواري کې راځي. نور هم ډېر اقسام لري جواري، قمار، دا ټول ناروا ده. ځکه دې ته میسر وایي چې په دې سره مال دولت په اسانه ګټل کېږي، ډېر په اساني سره ترلاسه شي. یسألونک تپوس کوي له تانه صحابه کرام عن الخمر
د شراب والمیسر او د قمار د جواری. قلت اوایا دوی ته فیهما په دې شراب والمیسر او په دې قمار کې اثم په دې کې ګناه ده کبیر لویه، په دې کې ګناه ده ډېره لویه. ومنافع او په دې کې فائدې دي للناس لپاره د خلکو. فائدې دا دي په شرابو کې تجارت ده، خرید و فروخت ده، او د دې په خوړلو کې مثال یو سړی قوي کېږي، مضبوطېږي، تیارېږي، دا یې ظاهري فائدې شوې. او په قمار کې فائده دا ده پیسې په اسانه ګټل کېږي، تکلیف نه غواړي، خوارۍ زارۍ نه غواړي. و اسم کبیر په دې کې ګناه ډېره لویه ده د الله تعالی په نزد باندې. و اسمهما او ګناه د دې دواړو چې ده اکبر دا ډېره لویه ده من نفعهما له فایدې د دې دواړو نه، او ګناه یې له فایدې نه ډېره ده، له منفعت نه زیاته ده. په دې آیت کې شراب حرام نشول. په دې آیت کې صرف د دې خبرې وضاحت وشو چې په شراب او په قمار او په جواری کې فایده هم شته، ګناه هم شته، خو ګناه یې ډېره لویه ده له منافع نه. بس دومره الله بیان وکړو. له دې نه وروسته بیا بل آیت نازل شو. بل آیت داسې و، عبدالرحمن ابن عوف یو صحابي و، دې مهماني کړې وه، صحابه یې را میلمانه کړي ول. چې کله روټۍ وخوړه په دې وخت کې لا شراب حرام نه و، د ماسخوتن ټیم و. له روټۍ نه وروسته شراب وڅښل، نیشه سول. چې نیشه سول ایسته پاڅېدل، وایي راځئ لمونځ وکړو. په لمانځه چې ودرېدل، علي رضی الله تعالی عنه یې مخکې کړو، علي کرم الله وجهه. هغه چې لمانځه ته مخکې شو، هغه قل یا ایها الکافرون صورت شروع کړو. خو دا قل یا ایها الکافرون صورت کې لا ده، لا قلت ووایه دې کافرانو ته لا اعبدو، موږ عبادت نه کوو د هغه څه تعبدون چې تاسې عبادت کوئ، ولا انتم او تاسې عبادت نه کوئ د هغه څه چې موږ د هغه عبادت کوو. علي رضی الله عنه نشه و، هغه چې لمانځه ته پاڅېدو، د الله یې ټوله پکې حذف کړه. قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم تعبدون ما اعبد ونحن نعبد ما تعبدون وانتم تعبدون ما اعبد. وای تو وای دې کافرانو ته موږ عبادت کوو د هغه څه چې تاسې عبادت کوئ، تاسې عبادت کوئ د هغه څه چې موږ عبادت کوو. هغه لا لا یې ځینې حذف کړه. دوی خو نیشه ول چې کله لمونځ خلاص و وروسته یو بل ته سره الوالکه دا دې څه ویل، بل الوالکه دا دې څه ویل، او دا لمونځ خو فاسد کو دا کو، وروسته یو په بل په دې خبره سره پوه شول. الله تعالی آیت نازل کو، ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تاسې مه نږدې کېږئ لمانځه ته په داسې حال کې چې تاسې نیشه یاست. د نیشې په حالت کې به لمونځ نه کوئ. دلته شراب حرام شو، دا دویم آیت پکې نازل شو. شراب څنګه حرام شو؟ صرف د لمانځه په حالت کې حرام شو. چې مثال به لمانځه ته به یوه ګنټه نیمه ګنټه پاته وه، صحابه به شراب نه څښل چې دا لمانځه کې نیشه یم، شراب بند شول. ماسخوتن چې بیا جمع وکړه به شراب یې څښل، ځکه بیا خو تر سبا پورې ډېر ټیم و چې ماسخوتن به وڅښل، سبا ته به نیشه ختمه وه. سبایي لمونځ چې به وکړو بیا به څښل تر غرمې پورې، ماسکینه پورې خو ډېر ټیم و. د لمانځه ته په ټیم او لمانځه ته نږدې به نه څښل. ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. له دې نه وروسته عمر رضی الله تعالی عنه الله ته سوال وکړو، او د نورو صحابه هم دا مطالبه وه چې یا الله موږ ته په شرابو کې کامل وضاحت راوله، کامل تفصیل راوله. الله تعالی بیا آخری آیت نازل کو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خبره دا لبلنه ده، الخمر دا شراب سی دی، والمیسر دا قمار جواری، والانصاب او دا غتلی ملی چې کافرانو بوتان ودرولی دی، تلی ودرولی دی، والازلام او دا غشی چې دی به په هغې تقسیم کول، په خپلجي کې به بیا بیانو. رجسون دا ټول پلیت دی، مردار دی، نجس دی، من عمل الشیطان دا د شیطان عملونه دي. فاجتنبوه لدین ځان وساتئ، لدین ځان منی کوي. الى آخر الآیه. په دغه آیت سره بیا شراب مطلقا حرام شول. نو په شراب کې ټول 3 آیتونه نازل شوي. دا اول آیت ده. په دې کې صرف دې خبرې وضاحت وکړو چې په شرابو کې ظاهري منفعت هم شته، ګناه هم شته، خو ګناه یې ډېره لویه ده. نو عاقلانو پوهانو له دې چې ځان وساتل.
په دویم ځلې شراب منې کو صرف د لمانځه په حالت کې، په دریم ځلې مطلقاً منې کو. او دا ولې الله تعالی داسې طریقه وکړه؟ دا دې په خاطر صحابه خو ډېر وخت شراب څښلي ول، و صحابه ته خو د اسلام دین راغی، دوی خو لوی لوی خلک ول، څوک د 40 څوک 50 څوک د 80 څوک د 60 د 70 د 80 کلو کسو اسلام ورته پیش شو. نو یو چا 40 کاله شراب څښلي ته خو هغه एकदम نسې منې کولی. الله تعالی له دوی سره دا د تدریج طریقه دا په اختیار کړه، په دې طریقه یې دوی له شراب خوري له دې چې منې کړل، په تدریج سره درجه په درجه. دا موږ تاسو ته دا سبق راکوي چې د یو چا په اصلاح کې एकदम دا نه کېږي چې एकदम ته د هغه د اصلاح کوشش وکړي. په دې سره به تدریج کوئ، حوصله به کوئ، صبر به کوئ، په طریقه سره، نن یو خبر بل ورځ بل خبر بل ورځ بل خبر. دا ویسألونک او تپوس کوي دا صحابه کرام لتانه ماذا ينفقون چې کوم مال موږ خرچه کو. قل تو ووایه دوی لره العفو. عفو دا دوه معناګانې لري، یو دا مصدر د لعفا یعفو عفوا بخشش کول، معافي کول. دویمه معنا د عفا یعفو په معنا دی کثره یکثرو ډېرېدل، عفو په معنا دی زیات. نو دا دویمه معنا په اعتبار به معنا داسې دی لتانه تپوس کوي چې موږ کوم مال خرچه کو، تو ورته وایه العفو هغه زیات مال خرچه کوي کوم چې تاسې له حاجت نه زیات وي. یعنی حساب وکړه له خپل ځان سره چې دا مثال د کور کرایه، دا د بجلی بیل، دا د ګیس بیل، دا د ماشومانو فیس، دا پلانای، دا دوایي، دا په دې میاشت کې دا 500 روپۍ زیات شوې، بس دا خرچه کړه. دا رنګه حساب وکړه کوم مال چې زیات د هغه خرچه کړه. داسې مه کوه چې خپله هغې ته ته حاجت لرې هغه خرچه کړې، بله ورځ به خپله بیا سوال ته ناست یې، له خلکو نه به سوالونه کوي. دی لتانه تپوس کوي چې کوم مال موږ خرچه کو، تو ورته وایه العفو ای تاله حاجت و ضرورت نه چې اضافه ده هغه خرچه کوي. یا له عفو نه بخشش مراد کوي، عفو موږ تاسې هم عفو وایو بخشش. دی لتانه تپوس کوي چې موږ څه شی خرچه کو. الله تعالی وایي عفو کوي خلکو ته. که څوک در باندې ملامت سو، چا د سره ناسزا ناروا وکړه، ته هغې ته جزا مه ورکوه، بس عفو کوه، بخشش کوه، تر کوره پورې څوک مه ځغلوه. کذالک یبین الله تعالی تر دغه ځای پورې ډېر احکامات بیان کړل. اوس الله تعالی وایي وګورئ ما څومره ښایسته تاسې ته بیان وکړو، دا دې په خاطر چې تاسې سوچ وکړئ، فکر وکړئ د الله تعالی په دې آیاتونو کې. کذالک یبین الله دغه رنګه بیانوي تاسو ته الله تعالی الآیات آیاتونه خپل لعلکم تر څو پورې تاسو تتفکرون تاسې سوچ وکړئ فی الدنیا والآخرة، فی الدنیا دغه د دنیا په ژوند، والآخرة د آخرت په ژوند کې. دا بیان ځکه تاسو ته وکړو الله تعالی وایي چې تاسې سوچ وکړئ د دنیا او د آخرت په ژوند کې. لکه مخکې موږ تاسې ویلي وو چې مؤمنان داسې دعا کوي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله ته مخترا کې په دنیا کې ښایسته ژوند او په آخرت کې ښایسته ژوند، او موږ وساتې د جهنم له اور نه، له عذاب نه. مؤمن د دنیا او د آخرت خیر غواړي. مؤمن داسې نه کوي چې خالي دنیا ژوند غواړي، یا الله په دنیا کې ښه مال دولت راکړي، ادي کافرو غوښتنه وه. مؤمن داسې هم نه کوي چې دنیا بیخي په لغته وږي، صرف آخرت ته متوجي. نه، مؤمن د دنیا او د آخرت خیر غواړي. الله وایي ما دا احکامات بیان کړل چې تاسې سوچ وکړئ د دنیا او د آخرت په کارونو کې. د دنیا کارونو کې هم سوچ وکړئ، د دنیا کارونه ښه په شریعت، په منافع، په ګټه برابر کړئ. په دنیا کې ځان ته تاوانونه مه اړوئ. او د آخرت په کارونو کې هم سوچ وکړئ، عبادت، اطاعت، بندګي ښه په طریقه وکړئ، آخرت هم ثوابونه برابر کړئ. الله وایي د دې لپاره ما تاسو ته دا بیان وکړو، په دې کې حکمت دا و، د الله اراده دا وه. دا معنا م وکړه چې دا فی الدنیا والآخرة د جار مجرور ته تعلق ورکړي تر تتفکرون پورې، دې ته تعلق تر یبینو پورې هم ورکولی شي. بیا به معنا داسې شي کذلک یبین الله لکم الآیات. دغه رنګه تاسو ته الله تعالی خپل آیاتونه بیانوي فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې. د دنیا په ژوند کې هم احکامات درته بیانوي، د آخرت په ژوند کې هم احکامات بیانوي. الله تعالی یو حکم نه بیانوي خالی د دنیا. د قرآن د دین د اسلام
لوی فضیلت دا ده چې دین د اسلام د دنیا او د آخرت احکامات بیانوي، د دنیا او د آخرت. دارنګ الله تعالی تاسو ته بیانوي خپل احکامات په دنیا والآخره، د دنیا په ژوند او د آخرت په ژوند کې، لعلکم تتفکرون، ترڅو تاسو سوچ و فکر وکړئ. ویسألونک عن الیتاما، او تپوس کوي دا صحابه کرام لتانه عن الیتاما د یتیمانو. یتاما دا جمع د یتیم ده. یتیم هغه چاته وایي چې د هغې پلار مړ شوی او دی ورکوټی وي، د 1 2 3 4 5 10 کالو وي، بالغ نه وي، ځوان شوی لا نه وي. دا سوال صحابه و ځکه وکړو چې صحابه و سره به په کورونو کې یتیمان ول، د چا به ورور شهید شوی و، د چا به تره شهید و، چا به د تره زوی شهید و، د هغې یتیمان ماشومان ابدو سره کور کې اوسېدل، او د هغه یتیمانو به خپل مال دولت هم و. صحابه له یو تکلیف سره مخ ول، هغه دا ول صحابه و به خپلو یتیمانو ته بیل بیل دیګی کول. مثال اوس یو صحابي به و په کور کې به یو دی و او د ده بیبي به وه، او مثال 3 بچیان به ول. دا صحابي به په کور کې 5 کسان ول، او دو سره به 2 یتیمان ول، د ورور زامن به ول، ورېرونه به ول. نو دې صحابي به داسې کول په کور کې به 2 دیګونه پخېدل، یو به خپله کټوۍ وه او یو به دا یتیمانو ته پخوله. یتیمانو به بیل خوراک کول، دوی به بیل کول. دې په خاطر چې که موږ له یتیمانو سره یو ځای خوراک چښاک وکړو، هسې نه چې موږ د یتیمانو روټۍ وخورو، الله به پرې ونیسي. او دا دوی ته لوی تکلیف و چې په یو کور کې په یو ټایم 2 دیګونه پخېږي. یو دا تکلیف و. بل تکلیف دا و چې کله به یتیمانو خپله ټوله روټۍ ونه خوړه، یو څه به پاته شوه. په هغې وخت کې خو دا فریجونه مریجونه دا سلاجې ملاجې نه وې، نو هغه روټۍ به خرابه سوه، ایسته به یې خطا کړه، د یتیمانو مال به ضایع سو. دې ته بل ځای په سوچ کې ول. نو صحابه راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته چې یا رسول الله موږ خو د یتیمانو سره ډېر په تکلیف یو، دوی سره څه چل وکړو؟ الله تعالی اوس دلته ورته وویل وایي که تاسې د یتیمانو په مالونو کې اصلاح وکړئ، د یتیم مال په تجارت ولګئ، چاته په مزاربت ورکړئ، په یو کاروبار چې هغه ورځ په ورځ زیاتېږي، دا ډېره ښه خبر ده. او که له یتیم سره یو ځای ژوند کوې چې یتیم له تا سره کور کې یو ځای خوراک وکړي، چښاک وکړي، په دې کې الله تعالی تاسې نه ملامتوي. مثال 5 کسان ته 2 یتیمان دي، دا له ځان سره یو ځای کړه، 2 کسان. مثال د هفتې څومره خرچه کېږي؟ مثال به طورې مثال وایي په یوه هفته کې 2000 کالدارې خرچه کېږي، نو 5000 ته اچوه، 2000 د یتیم له مال نه راخله، د دې 2 یتیمانو له پیسو دا اچوه. بس په ټوله هفته کې ذاتي چای وي، روټۍ وي، ماسته وي، ترکاري وي، کتغ وي، وچه لمده وي، تاسې به په شریکه خورئ. نور به دې ته نه ګوري چې ته غټه مړۍ کوې، یتیم وړه مړۍ کوي، یا ته کله بازار کې روټۍ خورې، یتیم په کور کې خوري. دا حساب نشته، بس د ملګرو غوندې حساب به ورسره کوئ. دا ویسألونک او تپوس کوي له تانه دا صحابه کرام عن الیتاما له معاملې د یتیمانو. قلت ورته وایه اصلاح لهم، اصلح یصلح، اصلاح خیر غوښتل، اصلاح کول خیر غوښتل په مال د دوی کې، لهم د یتیمانو لره خیرون، دا ډېر غوره ده چې تاسو د دوی په مال کې اصلاح وغواړئ، خیر وغواړئ، مال په تجارت ولګوئ، په مزاربت ولګوئ، خو داسې تجارت مزاربت چې ته پوهېږې چې دا ګټه کوي. وان تخالطوهم او که تاسې مخالطت وکړئ، له دوی سره شریک ژوند وکړئ، په یوه کاسه، په یو دیګي، په یو کټوه، که له دوی سره مشارکت وکړئ، خالط یخالط مخالطتا، شارک یشارک مشارکتا، که تاسې دوی سره شریک ژوند وکړئ، فاخوانکم نو دوی ستاسو ورونه دي، د ورونو معامله ورسره کوئ. لکه تاسې هر یو په هسټلو کې وخت تېر کړی، په سفر کې چېرته وخت تېر کړی، 4-5 ملګري یو ځای په یو کمره کې اوسېږي، په یو هسټل کې اوسېږي، بس وایي راځي روپۍ واچوو. ښه په هفته کې څومره خرچه کوو؟ بس 500 به واچوو، چې خلاصې شوې بیا به واچوو، 500 روپۍ واچوي، بس خرچه کوي. په دې کې چای هم راغواړي، چیني هم راغواړي، چاکلیټ هم وي، ماسته هم وي، وچه روټۍ هم دا وي، چې پیسې خلاصې بیا نورې واچوي. یتیمانو سره به هم بیا ته د رونو غوندې حساب کوي. والله یعلم، دلته اوس یو ناشنا خبره کړي. کله د یو چا مطلب په دې کې چې دا یتیم له ځانه بیل کړي، چې زه خو یتیم ته بیل کټوۍ کوم، بیل دیګی کوم، د بعضې خلکو په دې کې غلطه اراده وي. اصلاح مطلب نه وي، فساد مطلب وي. فساد مطلب دا وي چې یتیم ته بیل دیګی وکړم، بیل کټوۍ وکړم، په دې کې خو ډېره خرچه کېږي،
اوس 10 کسان یو ځای خرچه وکړي ډېره خرچه کېږي، او که 5 بیل وکړي 5 بیل وکړي، په دې بیل بیل کې ډېره خرچه کېږي، د هر شي زیاته خرچه کېږي. څومره چې خلک یو ځای کېږي او دیګی ور شریکېږي دومره خیر و برکت پکې راځي. نو بعضې خلکو په دې کې د فساد اراده کړې چې راځه د یتیم هر څه ور بیل کړه، خوراک څښاک پخلی مه کوسېده، د مال دولت زر ختم شي. بعضو په دې کې د فساد مطلب وي، د بعضو په مشارکت کې د فساد مطلب وي. بعضې وایي یتیم له ځان سره شریک کړه، بس 2 یتیمان دي 5 کسان موږ 15,000 به یې ماسې 2,000 یې دو. یتیم چېرته خوړای سي؟ هغه خو چې سبایي لاړ سي سکول ته په منډه بیا ولیږو، بس چېرته به یو 10 روپۍ ورکړو سبایي چای خواسي پاته شو. ماسپښین چې راسي بیا به لږ وچه روټۍ پې وخورو چې هله جومات ته د سبق دې پاتې کېږي، تر ماښامه به جومات کېږي. بیا به طالبانو ته وایي چې دا به دلته دا وظیفه م راټولوي، بس تاسې سره به خوري، هغه روټۍ به پسې هلته سي. دا 2,000 روپۍ به ټولې زه ځینې خورم. د بعضو په دې مشارکت کې د فساد نیت وي، په مشارکت کې الله وایي خبردار زه د تاسې په نیتونو هم پوهېږم. که د یتیمانو په بیلولو کې د فساد نیت و یا د په مخالطت کې د فساد نیت و، الله په دواړو در پوهېږي. د فساد په نیت به نه مخالطت کوي او نه به یتیمانو کاسه او دیګی ور بیلوي. که یې کاروبار بیلوي اصلاح به دې مطلب وي، او که شریک ژوند ورسره کوي اصلاح به دې مطلب وي. والله یعلم، الله تعالی علم لري، المفسد په هغه سړي باندې چې هغه اراده د فساد کړې وي، من المصلح له هغه کس نه چې هغه اراده د اصلاح کړې وي. ولو شاء الله، الله تعالی بل حکمت بیانوي، وایي وګورئ الله له تاسې سره څومره مهرباني وکړه، لطف یې وکړو، تاسې ته اختیار درکړو چې یتیمانو ته بیل کاسه دیګی کټوۍ برابروي، هم دې تا خوښه که اصلاح دې مطلوبه، او که ورسره مشارکت کوي په یو دیګي کاسه بس هم دې تا خوښه د ورونه دي د اصلاح په نیت اختیار یې درکړو. الله په تاسې دومره مهرباني وکړه. که الله غوښتلی چې تاسې په تکلیف کې واچوي، مشقت کې واچوي، نو حکم به کړی وو چې یتیمانو سره به مشارکت نه کوئ، هغو به بیل دیګی پخلی کټوۍ وي، د تاسې به بیل وي. نو په یو کور کې به هره ورځ 2 ځایه دیګونه بارېدل، پخلی به کېدل، دا به لوی مشقت و. نو الله نه غواړي ستاسې په تکلیف کې واچوي. ولو شاء الله، او که چېرته اراده کړې وای الله تعالی لأعنتکم، نو تاسې به تکلیف کې اچولی وای. اعنت یعنت اعنات، باب د افعال ده، لعنتنا عنت مشقت ته وایي. اعنت یعنت اعنات، بل سړی په مشقت کې اچول. که الله تعالی اراده کړې وای نو تاسې به مشقت کې اچولی وای، په تاسې به د یتیمانو کاروبار ټول بیل کړی وای. خو اوس وګورئ الله اختیار درکړو چې هر یو تاسې ته ښه ښکاري، په هر یو کې تاسې منافع وي، مصلحت وي، بس همغسې وکړئ. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی چې ده عزیز، هغه غالب ذات ده، په هر څه غلبه لري. حکیم، الله تعالی حکیم ذات ده، په هر حکم کې یو حکمت لري، یو فلسفه لري. الله تعالی په هر حکم کې یو خاص حکمت او فلسفه لري. لکه اوس په دغه حکم کې که یتیمانو سره یو ځای ژوند کوي، په دې کې د الله تعالی حکمت دا ده چې تاسې ته په کورونو کې آسانی راسي یا آسانتیا راسي، سهولت راسي. او که د تا دا مطلب چې نه د یتیمان د بیل خوراک چښاکو کې زه بیل، په دې کې بیا د الله تعالی حکمت دا ده چې تاسې د یتیمانو مال ونه خورئ، د یتیمانو مال د تاسې له مال سره ګډ نه شي. نو په هر حکم کې د الله یو خاص حکمت وي. دا آیاتونو چې موږ تاسې ته دا بیان وسو چې هغه مجاهدین مهاجرین چې الله په لاره کې جهاد کوي، لوغونه که چېرته خطایي وسي په یو غلط کار کې، نو دې الله ته توبه وکړي، الله غفور رحیم د دوی ته به د هغې معافي کوي. یا بل داسې د الله تعالی د لارې بنده چې د الله په لاره کې راوتلی، که له هغې نه چېرته خطایي وسي او دی د خپلې خطا توبه وکړي، الله به ورته معافي کوي. او بل داسې دا شراب او قمار، په دې کې اگر که ظاهرا فایده شته، بعضې انسانان د فایدو په خاطر کوي، خو شرعا دا حرام دي، په دې کې ډېره لوی ګناه ده. مسلمان باید له دې چې ځان وساتي. او یتیمان کله هر چا سره په کورو کې یا د یتیمانو کفیل ولی، له هغې سره باید ډېر د شریعت د اصولو مطابق وچلیږي. په نیت کې باید ډېر ورته صفا پاک نیت سړی ولري، ځکه الله د موږ په نیتونو هم خبر ده. هغو ته باید د فساد اراده ونه کړو، د هغو په مال دولت کې باید غلط ارادې ونه کړو، ځکه الله د موږ په ارادو باندې هم خبر ده.
استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا الله ته دې موږ دا ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کړي. یا الله ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي، په مالونو په عمرونو کې خیر برکت واچوي. یا الله په اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. دعا وکړي الله تعالی دې خیر او د رحمت بارانونه وکړي. الله تعالی دې دغه ناروغي مرزونه د مسلمانانو له معاشره ختم کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.